سورة قاف ودر شمیات سورة زاریات نمخ کې ده حجرات نورستا ان فی ذالک اشاره قرآن پاک ته یقینا فدی قرآن پاک کې لذکر خامخافن او نصیحت ته یو خو ان ته وګوره ان د تاکید د پاره ده او لامم د تاکید د پاره ده خامخا په قرآن پاک کې پند او نصیحت شته او د شمیات د سورته قاف خود چا د پاره ده لمن کان له قلب دا هغه چار پاره ده چې دا هغه د پاره زړوي نظر حال چار پاره نو کله زړه معنی شي دا قلب په خپل معنی باندې شي نو مراد به قلب نه قلب یقیزي بیا بیدار زړه غافل زړه نه او تفسیر جلالین کې وای امام سیوطی رحمت الله علیه امام سیوطی نه ده امام محلی رحم الله علیه رحمه الله ذکر جلالین دوه حصے ده د سورته کاف نه دا ورستنی حصہ جلال الدین محلی کړی را او د اول نه تر سورته کهف پورې دا چې د امام سیوطی رحمت الله علیه کړی دا نو هغه جلال الدین محلی رحمه الله هغه وای ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب ای عقل چې د چا عقل قلب معنی د عقل باندې دې کې پن نشات ده هدا عقل مند لپاره قمقل هغه د دې نه پن نشات نشي واستل او القى السمع او د ترقید لپاره کا چې عقل من هم ده او قران پاک ته بیا وخت کې خدا وهو شهید او د ځلنا حاضر او د قران پاک اورېدو ته ناس خدل تره عاقل هم ده وږي کې خود ځلنه او ته وږي هدف ناس دلته کی او سوچ او فکر په بل ځای کې نو چې سوچ او فکر په بل ځای کې نه اوبه څه پوښي لکه بعضی کسان دلته درس کې ناشتي نو کله دانوک کټکی په ګوته باندې لګي نو کټکی دغه سره چې دانوک سره لګیا دی لبي کې په قران نه پیږي د سوچ په ځای کې دی د سوچ دی نوک سره دی ډېر سبق ټول شغه ته ټکم نه یاد بعضی کسان هغه د یختو سره لبي کوي دا د ګيري اختیاري سره بعضی بلیتانو سره لبي کوي هغه سره به سوچي او یا به د سید کپړو سره نه خطي نو دا کسان چې نه د قرآن ته سوچ نه هغه چې کله نه شي چې ګوره خدای رحمان دې سبق لا یو ټکی نه یوریدل هغه سره چې د مدرسې نه بهر یې نه یوریدل دغه سدم نه یوریدل او هو شهید چې د ځلنه حاضر نو سبب دې د قرآن پاک سبب دې سره لپاره د پن نصيحت لپاره د عقلمند لپاره چې وږي کې او د ځلنه او ته حاضرې نو بیا به د لپاره پن نصيحت دا خو مش نمونه خروار یو څو وجوي د عظمت د قران کریم لپاره چې قران کریم د الله کتاب دی ډېر لوی کتاب دی او چې کله چا ځکه دا غن ډېر لوی سره جوړیږي څوک چې لوی شي حاصل کی خدا سلام لوی سره شو الله دې موږ او تاسو حاصل کړي دیم مبحث په آداب د قران کریم کې دي آداب د قران کریم نشه څوک لیکل کوي بحث اول په فضیلت د علم او د علماو کې صحت تصحیح د نیت کې مبحث دویم په عظمت د قران پاک کې مبحث دریم هغه په آداب د قران پاک کې داسې لیکل وکړي آداب او جمع د ادب ده ادب څه ته وایي اهل لغت لیکلي دي د لغت کتابونه وی ادب چې ده ادوبا یعذبو ادبان دا وی د باب د کرومه یکرمونه ده کرومه یکرمو کرمان شرفا یشرفو شرفان نو کریم شریف او ادیب دا بیا صيغه د اسم فاعل مبالغه پکې راشي صيغه د
مبالغه ده صفت مشبہ نو د باب د کرمه یکرمون شو نو ادوبا یعدب سمانا صاحب ادب جوړیدل ادبناک جوړیدل مؤدب او متأدب جوړیدل متأدب سمانا په خو اخلاق باندې مزین او خیسته ټولې معناګانې دي او چا دا ویلي دي چې ادب څه ته ویل شي اجتماع خصال الخير في العبد خصيفتونه په بنده کې راجمع کېدل د ادب وي د خیر خوونه په بنده کې راجمع کېدل د ادب وي او د ادب په باره کې د علماء اقوال هم دي سهل ابن عبد الله تستری رحمت الله علیه وی د ادب په باره کې من قهر نفسه بالادب چا چې خپل نفس مجبور ک ادب ته مغلوب ک ادب په کې راوسته فهو يعبد الله بالاخلاص دا سره په اخلاص باندې د الله عبادت کوي ادب سره د الله عبادت او بندگی چې کوي دا په اخلاص باندې کوي ادب بهترین شی دی بهترین پنګ ده بهترین سرمایه ده الله پاک دې په منګ او تاسو کې راوړي بیا د هر چا ادب خپل مناسب ادبي د پلار خپل ادبي د مشرور خپل ادبي د استاد خپل ادبي د مرګري خپل ادبي د کشرانو سره خپل ادبي د هر چا خپل ادبي او د الله د کتاب خپل ادب دی هغه بیانو چې د الله د کتاب څخه ادب نه دي او د ادب په باره کې وایي زنون مصری رحمت الله علیه وایي اذا خرج المريد عن استعمال الادب فانه يرجع من حيث شاء وایي کله چې یو مرید یو شاګرد د ترک ادب وکي ادب ونکي د استاد بی ادبي وکي د پلار بی ادبي وکي د مشرور بی ادبي وکي د چې څنګه مدرسې ته خالی ذهن راغله ار څنګه چې هغه الفاظ ورته وایي چې ار څنګه و حق شانته ورته واپس څنګه چې راغله مکه شانته وایي یعنی څه شی به الله پاک دله حاصل وکي یندا موږ په دې سترګو ولیدل چا چې د استادانو بی ادبي کړی دا اول علم نه دی حاصل کړی او که علم ورته الله پاک ورکړي خو علم د د لپاره سبب د رحمت نه دی ګرځیدلی په داسې مصیبتونو کې اخته شوی دی چې بس هر څه پاکي بی ادبي ډېر بد شی دی ډېر بد شی دا واړه چې لکه ډېر په قلاره کې نه ښه ما تاسو ته مخ کې ویل چې لیکل کوي که څوک معمولی لیکل مې کولای شي نو کوي دې کې به تګیږي نه دا خو وګ درس دی دا به 3 غنټې 4 غنټې به د شوګي 5 غنټو ته وځي تاسو چې په دې یو غنټه نه باندې تنګيږي نو پاغي کې خو بیا ډېر تنګيږي لیکل کوي یو بل ته مګورئ نو بیا به نه تنګيږي او يحيى بن معاذ رحمه الله وي اذا ترك العارف ادبه مع معروفه فقد هلك مع الهالكين دا هلاك شو فقد هلك مع الهالكين چې د خپل مشر محترم پلار استاد هغه سره ادب پرې خو دا هلاک شو او عبد الله ابن مبارک چې دا ډېر لوی سره دی مجسمه د علم و چې دا اسماء او رجال کتابونه د په حالات باندې شروع شنو پانه راکې هغه وای نحن الى قليل من الادب احوج الى كثير من العلم من لګ ادب ته د ډیر علم نه زیات محتاج لګ ادب ته د ډیر علم نه زیات محتاج زیات علم ته حاجت نشته لګ ادب حاصل کړه د ستاره پر ډیر چې لګ ادب ریش اوس منګ او تاسو د قران پاک په باره کې د آداب بحث ته
د قران پاک سره د آداب او تذکره ده چې د قران کریم څه آداب دي. دوه قسمه آداب دي د قران کریم. یو قسم هغه آداب دي چې هغه د نفس قران کریم سره تعلق لري. امام سیوطی رحمت الله علیه کتاب لیکل دی الاتقان فی علوم القرآن. بدر الدین زرکشی رحمه الله کتاب لیکل البرهان فی علوم القرآن. هغه څلور جلد دی برهان. او دا امام سیوطی رحمه الله چې لیکل دی دا په دوه جلدونو کې چاپ دی. دلته چې موږ سره کومه صفحه نسخه ده داغه اول جلد او صفحه رانه وسیره شله اول ځل نو پای کې هغه خې استيعاب کړي په آداب د قران کریم کې او خو پوره ذکر کړی دي. او د دې په باره کې امام قرطبي رحمت الله علیه په مقدمه د خپل تفسیر کې هغه خو پوره ذکر کړی کافی مقدار کې ذکر کړی دي. خو امام نووي رحمت الله علیه د دې لپاره یو کتاب ذکر کړی دی لیکل دی التبیان فی آداب حملة القرآن. نو دلته با یو څو ادبونه چې هغه د نفس قران کریم سره تعلق لري هغه ذکر کو. بیا هغه قران آداب چې هغه د فهم او د پوهې د قران کریم سره تعلق لري او د قران کریم نه به ذکر کو هغه به ورسته ذکر کو. وای د قران کریم نه مبالغ نه جوړه چې ډډه وته وه. ډډه وهل قران کریم ته د دین کتابونو ته دا بی ادبی ده. نو کبه دا بی ادبی چا کې راغله نو څه چل بو شي خو د علم نه محروم شي. د علماء په کورونو کې دا کتابونه پراتی ده لاندې طبقه د احترام نه کوي. نو چې احترام نه کوي علم هم پکې نه لري. اکثر د علماء زامن جو ګوري غامیانی الا ماشاء الله چې الله پاک او چا باندې رحم کړی هغه د کتاب د قران د تفسیر د هر څه هغه قدر او مرتبه پیژني اکرام ادب احترام کوي. الله پاک علم هم نصیب کړي. یو مفتی صاحب هغه مجيب الرحمن صاحب دا ډېر کتلې او کتابخانه ده هغه له مونږ جمع کړل خیاستان ماری مولا جوړ کړل الحمدلله. او خپل هم د دین خدمت پکې کو ولیکه موږ نه پاتې شنو بل څوک به خدمت وکړي کنه بل څوک به خدمت وکړي د کتاب ادب احترام کو خسته ځای ولا جوړ کا خان واری ولا جوړ کا او پای کې دا خود سنا چډل وته لګي دا به سبب د حرمان د علم ګرځيږي د علم نو محروم شي. قران ته تکان نه لګي منع د توسط د قران پاک نه چې د قران پاک نه بالغ جوړ کی یو بالغ به نه جوړي. دویم وي قران پاک به په خویل اسبانی سي په چپې نه نيسي. مرقات کې مولا علي قاری رحمت الله علیه ذکر کړی دي هغه وی حسرت افسوس زمنګ د دې زمانه په دې خلکو باندې چې څپلې به په خوې لاس کې نیولې چپړې تهذاب او کتاب او قران به په چپ لاس کې نیولې. نه کتاب په خوې لاس کې ونیسه. هر د ادب والا شی چې د عزت او د اکرام والا شی دا په خوې لاس کې نیسه. خلاص کاک په خوې لاس باندې ورکړه راکړه په خوې لاس باندې معشوم د تراغه چې در کول په چپ لاس ترمي اخلا. ابو له یو څوک راغی یو ما طالب وړکه نو یې مده ستر راغله چپ لاس باندې شیرا کوم ماته وانه واستغه په پښتو پیدنه نو ما ورته په دې بل لاس راکا نو بیا مې د په دې شبه ورته چې په دې لاس راکا نو بیا په خوې لاس راکا نو په چپ لاس چې ما اخلا. نو قران کریم په چپ لاس نیول دا بیا ادبی ده. کتاب په چپ لاس نیول دا بیا ادبی ده. په خوې لاس باندې دوش دریم
پخې به قران پاک یا کتابونو ته نه غوځي چې مخکې ته قران پاک دی ته پخې غوځي قبله ته پخې نه غوځي حدیث کې من راغلی او څلورم د قران کریم د پاسه بل شی مګره دا څومره کتابونه چې دي دا ټول خادمان د قران پاک د مخدوم دي نو په کار دي چې دا د ټول د پاسه دی ما تخپل دا مزن راکې چې د قران کریم د پاسه د حدیثو کتاب کېده دا مزن راکې د فقہ کتاب د حدیثو د پاسه دا مزن راکې چې کېده د نحو او د صرف کتاب هغه د فقہ د کتاب د پاسه نه کېده د منطق کتاب د نحو د کتاب د پاسه نه کېده مزن راکې کېده زم دا مې خو نه کړ دا چې خپل مقام دی د قران خپل مقام دی د حدیث خپل مقام دی او د تفسیر او دارنګ د فقه او د نحو او د صرف د کتابونه په کار دی چې هر یو خپل مقام ورکړي شي خو د قران کریم د پاسه بل شی مګدا څلور شله او پنځم شابه وته نه ګرځي قران پاک ته نو شاه خامخ او ترازی یو خرازی شاه او ترازی داسې چې دا غینه مخلص نه یو شاګرد ورته چې د قران کریم د ادب څخه لحاظ پته کې نه سبا کې نه ساتي نو چې د قران کریم سبا کور سره نه ورته شاکی دا بیا ناروا ده شپږم قران پاک د پاسه په خاړول دا ناروا دي اوم چې طالب هغه ځکه ناسه بل دې ځکه ناسه یو تراکه د قران پاک دې د دې سره گزار کی دا ډیره بده خبره یا په قران پاک باندې سو ګولي چاته غسره شي قران پاک ورسره او دې دې ځنه پیولي د شرک د الله پاک علم نو ورته قران پاک په دومره نری خط باندې لیکل وړو کې خط باندې چې چشمه مرتوا چې هغه لستل کېږي نه دام د قران بیزتی ده دور وړو کې قران پاک لیکل دام بی ادبی ده دا شی وړو کې لیکل نه دی پکار او یو قران کریم مفتی سے موږ ته ما ترا کړو دا شی وړو کې یاد دي بي خدوم رو دا نور وړو کې اوس هم شته راځه او پوخ کې متاو کړل او یې خره خو هر څومره چې کوشش وکړي هغه لیکيږي نه لوستل کېږي نه دا د څه لپاره جوړي دا وړي کې قرآن مجید دینه تعویذ جوړي ها دینه تعویذ جوړ کی هغه غاړه کې پروت یادې مرتي نو هغه سره بیت الخلا تمزي بازارونو کې مګردي او په غلطو ځینو کې مګردي دا څومره بیا د بشله د قرآن پاک او هغه کې اوري کې قرآن مجید چې د تعویذ لپاره هغه په 15000 په 15000 په 10000 بیا خرڅيږي بیا خدغه پیسې دې سره خو چې ته قرآن پاک په دغه باندې خرڅه او هغه ته تعویذ جوړي خطا ته پته چې د تعویذ جوړي او بیا ادبی کوي او تیو تور کې نو دور وړي کې حروف باندې کول دا مناسب نه دي چې لستل کېږي نه هم چې قرآن پاک تلاوت کې سکار دې پیدا شو تکیا بند لګول کې هیڅ کې نه ګوره مام تکیا نه لګول چې تکیا دی ولا غولا په ازنګانونه ودرول او لاسونه چار پیر کړ د دې معنا دار شي راځو د شو دې ته محتوی وای نو چې قرآن پاک تلاوت کې سکار پیدا شي ته هم د کلاو پرې ته نه لاړ شي دام به ادبی ده باندې کا بیا چې راغلی بیا به کلاو کې کا او لسم پسمه کې مګدا قرآن رواخي پسمه کې کېږي لکه تاسو ته پرون دا خبره مو وکړه چې وطن قرآن پسمه کې کېږي اوس ما حالت ما ته راشي چې ما بدن باندې څه چلو شو هغه سره دا احساس نه وجود دا الله کتاب دې پسمه کې کېږي نو پسمه کې دا الله کتاب خودل دا ډیره غټه بیا ده او بل دا لوی بیا ده چې د قرآن پاک سره اهتمام ورسره نه اعتماد پې نه ته د الله د کتاب خبره ذکر کې د اسباق نه کوي
چې اهتمام سره نشته